بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12 سپارې 12 درس دی او د 12 سپارې اخري درس دی. دا سپاره ختمه شوه او د یوسف سورې چې 12 سوره ده 45 او 50 آیات ورسره کولی شئ چې وګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَالذَّكَرَ او یاد کړ لعلی خایزه تزرعون کښت به کوئ تاسې دأبا د پخوا په شان شداد سخت مما تحصنون له هغه نه چې تاسې ساتئ یغاثو فریاد به اورېدلی شي، مفهوم دی فریاد به اورېدلی شي. ما بالو څه و حال خطبکن حال ستاسې حصحص ښکاره او رښتیا شو. امید درس سمزه شوي. نورو دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله مو مل شه.